ستا نوم څه شی دی؟ د خپل نوم یاد کړم. خپل نوم راته یاد کړه. بالکل اصلي نوم دې څه شی په څه مشهوره وي؟ نوریا. نوریا د اصلي نوم دی؟ د پلار نوم څه شی دی؟ محمد ګل. څه شی؟ محمد ګل. محمد ګل. د کوم ولایت یې اصلي؟ د غور ولایت. د کومې ولسوالۍ؟ ماته ګوره. ولسوالۍ د ندالي ولسوالۍ. ښه په ندالي کې د کوم ځای کې؟ زرغون کلي. ښه اوس دلته په بازار کې. ښه دلته په څه شي مشهوره یې؟ دلته څنګه نوم دې څه شی دی؟ چې دا اوس خلک راته وایي په دا جامه کې په نور احمد. په نور احمد. دا کالي د نر اغوستي دي؟ ته اوس نر یې که ښځه؟ دا خپل صورت حال راته ووایه. ښځه د مجبورۍ مې اغوستي دي. مجبور هم څوک نه لرم. د وچې مجبورۍ مې اغوستي د خپل کور مې ساتي د خپل خویندې مې ساتلې. څوک نه لرم. وچې مجبورۍ مې دغه اغوستي دي. څو وخت کېږي دلته کافي شاپ کار کوې؟ کافي شاپ کې دا 3 کاله کېږي. 3 کاله کېږي؟ د چا سره ورسره؟ د حکمت الله سره. دا کافي شاپ والا نوم څه شی دی؟ حکمت الله. ښه د حکمت الله د میاشتې تاته څو روپۍ درکوي؟ تر مخې 1000 راکولې باره ما څه کومک راسره وکړ دې باندې ما ګزاره نه کېږي. 3000 نور هم رالوړي کړل نو 1000 شویه. ښه اوس پلان خې 1000 راکوي مخکې دا یو کال نه یو 8 میاشتې کېږي چې 1000 راکوي نور وخت یې 2000 راکوي نور یې داسې کومک راسره کوي. ښه ته د ده سره 3 کاله کېږي؟ دی تر مخه موټرسایکل دې زده دی؟ یا موټر دې زده دی؟ تا کور ته څوک بیایي؟ کور ته مې دی بیایي. د شپې دې بیایي که د ورځې؟ د ماښام اذان دې د ورځې ګای نه وخته ولاړ شم ګای د شپې د ماښام اذان چې وشي بس مې ورسي کور. ښه بیا کور ته شپه کوې؟ بیا سهار سر څوک راولي؟ سهار هم دوی راپسې راځي. زامن یې مکتب ته راځي ګای د هغو سره ورسم. ښه پر موټرسایکل ورسره ځې؟ ښه موټرسایکل دوی چلوي که ته؟ دی یې چلوي. ما موټر ګاډ قسم په قرآن کې زدلی. ښه نو ته څنګه ګرځولې؟ نو خدا خبر دی چې چا خامخا دغونه خلک خو را کوچنیوالي را خبر دی. ښه جامه دې د نر ده که د ښځې؟ اوس خو د نر ده نو مجبوره د مجبورۍ یم اغوستې ده. ښه ته وریښتان وګوره وریښتان د نر دي که ښځې؟ د یشه خپل پیکۍ وګوره دغه د نر دي که د ښځې؟ یا خو اوس کوڅې موڅې شی خو نه لرې؟ ښه صحیح ده سمه ده. مجبورۍ وچه مجبورۍ د څوک نه لرم. یو الله لرم بل هېڅ څوک نه لرم. پلار وچې د مستۍ یو کار سړی نه کوي. یو مجبورۍ یې کوي. پلار مې مړ شوی دی. ښه تقریبا څو وخت عمر به یې؟ داسې د 13 کاله یم. ښه دلته پکښې چا درولې؟ چا پکښې ودرول؟ د کاپي شاپ والا سره چا لاین کړاست؟ خپله ورسره ودرېدم. کار نه و په بازار کې هېڅ کار نه و. یو بل یې وویل دلته داسې ځای دی هوټل رقمه ځای دی که کار کوې ما سم خلک دي ورو دا شپین ژری سړی دی. چا درته چې کار ورسره وکړه؟ هغه څوک هغه نفر؟ هغه هلته بل ځای په لبنیات کې ما کار کوي دوکاندار و د هغه سره مې کار کوي بارول داسې زما انډیوال دی داسې کاپي شاپ لري داسې هوټل لري هلته که کار ورسره کوې تا کار ورسره شروع کړه؟ ښه دا چې نن طالبان ګیر کړي وهل و ټکول خو به یې سره کړي؟ بالا که اوس خپله خو ناخبره وه. ښه ویولې ته؟ یا داسې نه یم وله. ولې داسې نه دروغ ولې وایې رښتیا وایه؟ یا داسې نه یم وله بالا نه وه خبر. نو در خبر شوې ته ښځه؟ مجبوره وه. اوس به ته د خپل پر اقرار باندې صادق یې؟ ولې نه یم. دروغ خو به نه وه؟ یا خدای دې نه کړي زه دروغ وایم. صحیح مجبوره یم اوس مجبوره یم چې اوس ما څوک درلودی ما باندې دا عزت ابرو ګرانه وه. ښه هسې خدای دې خیر درکړي. ویډیو دا سو کته په دې ویډیو باندې زنور سره شم ویلې لیکن دا به ضرور مچ ان لله و انا الیه راجعون. یقیني طور پر ویډیو چون کې په دې وخت کې په دې سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل لا او ویډیو د افغانستان چې په دغه کې یو ماشوم جنې بلکې پیغله جنې دا لیکن د حالاتو د مجبوري په وجه باندې د خپل شکل او صورت بدل کړل او د علاقانو کپړی چولې وختي والا کړل ټوبې په سر کړل صرف په دې وجه باندې چې په کور کې ماشومان خويندې او دغه شانتي رونه دي ماشومان د هغه لپاره د خپل پورا ګیټ اپ چینج کړل او راوتل او ځان الګ جوړ کړل او مزدوري وغیرہ کوي. یقیني طور پر دا زمونږ اساسو بلکې د پښتنو چې کوم پوره سیمه ده دا د هغې لپاره یو غټه لمحي فکریه ده چې نن سبا کې زمونږ په معاشره کې خاص کر کې د پښتنو په معاشره کې کچري په گاوند کې سړی مري د لوګي د تندې دراسه سو کې تاسو ته هغه معاشره زمونږ د پښتنو چې مخکې به د یو بل لپاره د یو بل د عزت خیال به ساتو
نن سبا کې زمونږ د پښتنو په معاشره کې هر یو کس چې کوم دی د بل چې کوم عزت ته په هغې پسې لګېدل یقیني طور پر کم از کم موږ ځان ته انسانان یو مسلمانان یو په قرآن مجید کې الله رب العزت د یتیمانو په حواله سره او د مساکینو په حواله سره د غربا او فقراو په حواله سره بار بار مسلمانانو ته د هغوی د حقوقو ذکر کړل چې د هغوی حقوق ادا کړي او چې کوم یتیمان دي خاص کر کې د هغوی په حواله سره په قرآن مجید کې الله رب العزت څه فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا چې کوم خلک ظلمن د هغوی حق خوري د یتیمانو نو هغه خپل په خېټه کې چې کوم دی ور ډکېلی کیا دي او د هغې نه علاوه د قرآن مجید سره سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ ساسو نبی رحمت للعالمین هغه څومره وصیتونه کړلي د دې مساکینو په حواله سره د داسې ګاونډیانو په حواله سره چې کوم ګاونډیان دي نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې هغه سړی مؤمن نه دی چې په خپل خېټه ډکه کی وخوري اوس کی او داغه چې کوم پړوسی دی داغه چې کوم ګاونډي دی هغه وګه پاتې شي هغه خو سره مؤمن نه دی د هغې نه علاوه نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیمانو په حواله سره څه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم کس د یو یتیم کفالت وکړي نو د قیامت پر ورځ باندې به هغه به زما سره دغه شانتي یوځوي دا دوه ګوتې یوځای کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایله چې هغه به زما سره دغه شانتي یوځوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام دې امت ته څه ویلي المسلم کجسد واحد اے مسلمانانو منکب ته روان یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المسلم کجسد واحد تمام مسلمانان د یو جسم په مانند دي یعنی په جسم کې په یو ځای باندې تکلیف وي پورا جسم ته تکلیف ملاويږي په سترګه کې تکلیف وي نو صدانه د چې پورا جسم چې کوم دی په سکون سره خالي صرف په سترګه په تکلیف کوي نه بلکې د سترګې سره پورا جسم په تکلیف کوي بېچین وي نو دغه شانتي د مسلمان چې کوم صفت دی هغه دغه دی لیکن بدقسمتي دغه ده چې موږ ځان ته په کوم خله باندې مسلمانان وي چې زمونږ په گاوند کې وسړی د لوګي د تندې درا سمري لیکن موږ دغه ته پوښتنه کو موږ د څه قسم له تکلیف څه قسم له پریشانی نه را پیخیږي چې یاره دا د دسرم څه کومک سړیو کې د دسرم سړی تاونو کې چې ماته به لک ثواب میلاو شي د زړه سکون میلاو شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي نه زمونږ ساسو د حالت ولې خراب دي ولې به موږ هر قسم له عذابونه راځي د مهنګای عذابونه راځي د ظالم بادشاهانو په صورت کې یعنی مختلف صورتونو کې موږ تاسو باندې عذابونه راځي دا ګوره الله رب العزت طرف نه راځي الله نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي ارحموا من فی الارض يرحمكم من في السماء تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي نن موږ تاسو په ځمکه والا باندې رحم کوو دا حالت دي زمونږ په معاشره کې چې زمونږ په معاشره کې یو زنانه کونډه شي نو څوک ته غاړه نه دی چې نکاح وسره کوي نکاح کول ته څوک هم نه تیاریږي ها البته زنا بدکاری طرف ته هر څوک زی کوشش بدا کې هر سره چې لاړ شي زنا ورسره کوي بدکاری ورسره کوي لیکن په حلاله طریقې سره څوک هم داسې د کونډې سره یا طلاق یافته سره څوک نکاح نه کوي چې کوم بېوسه وي او سهارا ولور نو دا زمونږ د معاشري یو حقیقت دی یو اصلیت دی دغه شان ډېر شي ویډیوګانې زمونږ مخې ته راځي د سوشل میډیا دور چې په هغې کې یو زنانه صرف په دې وجه باندې خپل چې کوم عزت دی هغه نیلام کوي لګیا وي چې څوک ورته نکاح څوک چې کوم دی نکاح کولو ته نه تیارېږي داسې کونډه وي یا داسې بیوه طلاق یافته وي چې هغه په دې باندې مجبور شي چې خپل عزت چې کوم دی هغه نیلام کړي خپل د بچو چې کوم دی خېټه هغه ډکه کړي نو یقیني طور پر دا زمونږ د معاشري یو حقیقت دی چې په دې حوالې سره موږ تاسو ټولو ته په حیثیت دی مسلمان لږ سوچ فکر لري چې یار زمونږ د معاشره کم طرف ته روانه ده آیا دا د مسلمان معاشره کېدای شي هرګز د مسلمان معاشره هغه ده چې په هغې کې غریب ته دغه حق میلاو شي د مسکین ته دغه حق میلاو شي او یتیم چې کوم دغه حق میلاو شي دغه شانتي چې کوم پړوسی دی ګاونډي دی هغه ته دغه حق میلاو شي نو یقیني طور پر بیا دا یو معاشره د انسانانو معاشره وي دین اسلام شریعت موږ تاسو ته دا حکم را کړل المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی رور پس هغه نه کیږي صرف په خپل باندې نه بلکې عملی طور پر موږ داسې کردار ادا کوو چې موږ هر یو مسلمان خپل مسلمان ورور وګڼو او څنګه چې خپل ورور باندې څه تکلیف راشي نن خو بدقسمتي دغه ده چې خپل پرور باندې یو داسې تکلیف راشي بل ورور چې کوم دی هغه خیال نه ساتي هغه بلکې څنګه لري کس بیا هو لري خبره ده نو بهرحال په دې حواله سره زه تاسو ته لاس جوړوم چې خدای لپاره دین اسلام طرف تراشي شریعت پالو کې قران او سنت چې تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو بیان کړلی
نو یقیني طور پر کچری دا منګه واورو په دې باندې ځان پوهه کو او په دې باندې عمل وکړو نو زمونږ معاشره به هر قسم له غربت نه هر قسم له پریشانیانو تنګیانو نه او داسې چې کوم حالات دي چې کوم خلک په دې بد حالاتو کې وي نو ان شاء الله تعالی هغه به د دې بد حالاتو نه راوځي ځکه چې په دې کې زمونږ اساسو کردار نشته چې موږ کردار ادا کو شریعت چې موږ تاسو ته کوم حکم را کړل داغو چې کوم حقوق دي هغه دا کول ولا جوړ شو نو چری به هم څوک به وسه پاتې نشي الله رب عزت موږ تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته